سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله سئ. قدرمنو لیدونکو د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې د څرخي پله اساسي او د ترمیم تخنیکي ورکشاپ ته راغلي یو چې دغه ورکشاپ تقریبا 3 کاله غیر فعاله و. په ټپه یې فعالیتونه درېدلي وو چې اوس الحمدلله بیا فعاله شوی دی، پرانیستل شوی دی. دغه ورکشاپ کې ډېری هغه موټرونه ترمیم شوي دي چې بیخي له کاره غورځېدلي وو. موږ هم وغوښتل چې راشو د دغه ورکشاپ فعالیتونه تاسو ته در وښیو. همداسې به ورځو، پیل به له مدیریت څخه کوو، وروسته به نور ورکشاپونو ته او هغه پارکینګ ته ورځو چې هلته موټرونه ترمیم شوي دي. تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شېبو پورې ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د کورنیو چارو وزارت د څرخي پله اساسي ترمیم او تخنیکي ورکشاپ مدیریت ته راغلو. ومو غوښتل چې پیل کې د مدیر صاحب علمګل حقاني سره خبرې اترې ولرو د دغه مدیریت په اړه. څه هم تاسو ټول ته معلومه ده چې ډېره موده دغه ورکشاپ غیر فعاله و. دا چې بیا فعاله شوی ده، څومره امکانات برابر شوي دي، څومره پرسونل لري او روزانه څومره خدمات وړاندې کېږي له دغه مدیریت څخه. حقاني صاحب سره خبرې پیل کړو. رئیس صاحب بیا هم ستړي مه شئ، پخیر راغلئ خپرونې ته. تاسو ته هرکلی وایو. الله دې وکړي چې د تاسو راتګ د دغه ورکشاپ دپاره سبب د کامیابۍ وګرځېږي. ډېره مننه مدیر صاحب. پیل کې به دا راته ووایئ چې چارې مو څنګه روانې دي او روان فعالیتونه مو څه دي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو تر چتر لاندې د لوجستیک ریاست مربوط د څرخي پلو اساسي ترمیم تخنیکي ورکشاپ الحمدلله چې د کله نه دلته زه راغلی یم، نو د دې د فعالولو په برخه کې مشرانو ډېرې هڅې کړې دي. نو دې نتیجې ته ورسېدو چې په دې کم وخت کې، په دې 3 میاشتو کې موږ خپل 306 نفره د مستریانو تشکیل دغه هم موږ پوره کړو او 10 نفره بالمقطع مستریان موږ لرو، دا مو هم ونیول. او د ابزار کار چې د کوم د کار سامان د مستریانو دپاره ضرورت دی هغه هم موږ تر 90% پوره کړي دي. او په دویم قدم کې د موټرو پرزې، ځکه دلته مختلفو نوع موټر راځي او هر قسم موټر ان تر هماوي ټانګونو انټرنیشنل او څومره موټر چې د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي هغه به ټول دلته راځي او دلته ترمیمیږي، جوړیږي. ډېره مننه، الله دې عزت درکړي. موږ وغوښتل چې پیل کې راشو، تاسو سره دغلته خبرې اترې ولرو په ټوله کې. بیا به لاړ شو دغه ورکشاپ ته، هغه موټر چې ترمیم شوي دي هلته ولاړې وې، موږ ولیدلې. هلته به هم لاړ شو، تاسو به موږ سره لاړ شئ. په سترګو انشاءالله. ډېره مننه. لیدونکو تر پای راسره ملتیا وکړئ. مدیر صاحب به موږ سره لاړ شي د ورکشاپ ته، هغلته چې فعالیتونه روان دي او ملګري مو په کارونو بوخت دي. موټر یې ترمیموي او هغه موټر چې ترمیم شوي دي او آماده دي چې ووځي او خپل هغه کسانو چې موټر دلته راوستي دي ځان سره یوسي. هلته به هم لاړ شو، نورو کسانو سره به هم خبرې اترې ولرو. خو پیل کې به موږ سره مدیر صاحب هلته لاړ شي. مولوي صاحب دغه ملګري دلته ناست دي، پیل به له همدوی څخه وکړو چې دغه څه کاره دي، څه کوي، دا فورمونه او دا مکتوبونه چې ډکوي د څه لپاره دي؟ دلته چې کوم موټر راځي اول کراول ته چې راځي د ثبت رجستر والا د موږ چې کوم مامورین دي هغه ورته ناست وي. خو دې ځای ته چې رسیږي دا 11مه مرحله ده. 11 مرحلو نه به یو موټر تیریږي، بیا به دلته رارسیږي. دا 11مه مرحله ده چې دا یو ټیم دی، 15 کسیز ټیم دی یا 6 کسیز ټیم وي. دا موټر چک کوي، ټول عوارض یې ګوري، چک کوي. مثلا یو موټر د هغې لیکلي دي چې بیټرۍ خرابه ده یا یې ډاینامه خرابه ده، د موبلاینو تبدیلۍ کار یې دی، یا یې لایدر خرابه دي. دغه ټیم ټول موټر ګوري، چک کوي چې واقعي دا شیان خراب دي او که نه دي.
او یا د دغه سره نور څه خرابي لري هغه هم چې کوي که نور زیاده خرابي و هغه هم دی لیکي چې په دې کې چې کوم شی دی لیکلی دی د هغه نه زیاته نور پرزې هم خرابې دي نو دی تثبیت د دغه عوارضو د دغه موټر په دغه څا باندې او په دغه څا باندې تثبیت د موټر د عوارضو کوي دې نه وروسته بیا خپل ټیمونه دي هر ټیم ته د موټر سپاري د مستریانو چې دا یا د خفیفه ورکشاپ مربوط کیږي که د سکیله ورکشاپ مربوط کیږي که د کوپکشي که د اساسي ورکشاپ مربوط کیږي هغو ته سپاري بیا کوم موټر چې د خفیفه ورکشاپ مربوط شو یا د سکیله ورکشاپ مربوط شو هغه کارونه چې د خفیفه ورکشاپ پورې اړه لري هغوی خلاصوي د هغې نه وروسته که په دې کې د انجن کار و انجن یې راخلاصوي بیا یې اساسي ورکشاپ ته سپاري په اساسي ورکشاپ کې دې کار د انجن اساسي کار کیږي د هغه نه وروسته چې په اساسي ورکشاپ کې د انجن کار خلاص شو بیا انجن راخستلی کیږي خفیفه یا سکیله ورکشاپ مستریانو ته سپارلی کیږي او بیا موټر ته بسته کیږي موټر بیا دلته راځي چې موټر جوړ شو مکمل شو بیا راځي دغه ټیم ته دغه ټیم یې ګوري او ټول عوارض چې تثبیت شوي وي هغه یې ګوري چې دی یقین شو چې د موټر مکمل جوړ دی بیا دغه د دې ځای نه د ثبت رجستر کارمندانو ته سپارلی کیږي هغو ته وایي چې دا موټر نور تکمیل دی هر موټر خپل لمبر لري موږ لمبر ورته تعیین کړی دی بیا هغو د دغه موټروان ته تلیفون کوي چې راشه موټر دې جوړ دی ډېره مننه دغلته موټر یې ولاړې دی د کار لاندې دی ورکشاپ دی نو هلته به مور شو وبه ګورو چې دوی څومره ستونزې لري او هغه کسان چې دغه مربوط دي هغوی سره به هم خبرې ولرو په سترګو مولوي صاحب دغه رینجر دلته ولاړ دی ملګري په کار اخته دي دې په اړه راته ووایه چې دغه څه ستونزې لري او د کوم ځای پورې مربوط دی دغه رینجر خو چې هر کله دې عوارض تثبیت شو بیا دلته د مستریانو ټیم ته سپارلی کیږي هغه عوارض یې ورته تثبیت شوي دي ورته تعیین شوي دي د هغې نه وروسته په دې باندې مستریان کار کوي نو په دې کې دغه ملګری د سرمستري دی نو د دې تشریح به نوره دی درکړي چې دې څه عوارض لري او څنګه کار پکې سمه ده ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم په خیر تاسو ښه ډېره مننه ژوندی اوسې دا راته ووایه چې دغه موټر څه ستونزه لري دا خو داسې سیستمونه چې مثال دا خفیفه ورکشاپ دی دلته خفیفه ورکشاپ تاسو خپله پوهېږئ چې موټر څو بخشونه مثال جوړ د څو څانګې لري هر څانګې کې مثال موږ درې قسمه سیستمونه لرو اول د دې تخنیکي سیستم موږ لرو حیاتان ناز دي هغې چک کوي د چک کېدو نه پس بیا چې کوم بخش سره کوم هغه سره کار وي هغه کار به کوي بیا موږ بیا دې کې دوه قسمه نور کارونه لرو چې یو روزمره کاري روزمره سیستمونه دي چې هغه د ورځې موږ مجبور مکلف هغه ختموو چې د ورځې په خپل لږو امکاناتو سره د مولوي صاحب په کوششونو باندې هغه الحمدلله موږ په دې توانېدلي یو چې ډېر لاسته راوړنې لرو بیا مثال یو کار یې انګرۍ ده او سیستم ویرنګ ده او همداسې پسې پایو سیستم ده بیا چې کوم اساسي کار هغه به انجن ته سپارو نو موږ تقریبا د 9 قسمه بخشونه لرو چې د اول نه هیئت نه شروع کېږي بیا مبلن تبدیلي ده او ماشین ده او ویرنګ ده انګرۍ ده هغه ته اخره ماشین ته رسېږي کوپیکشي دا ټول سیستمونه دلته الحمدلله په ډېر لږ امکانات بیا هم فعال دي الحمدلله دا راته ووایه ستاسو خپله څومره وخت کېږي دغه ورکشاپ کې دنده ترسره کوئ دې ورکشاپ کې خو دغه ورکشاپ چې اوس تاسیس شوی دغه ورته سره موږ لګیا کار کوو مخکې حکومت کې تاسې وایي مخکې حکومت کې نه وو خو دې امارات کې الحمدلله ما په ټکنالوژي افغان کې تخنیک کې هلته وم زه په هغه تخنیک کې مې کار کوم خپل تقدیر د پولیتخنیک د فارغ یم انجینر یم او دلته الحمدلله دغه تکړه تکړه خلک راغلي دلته کار کوي دا راته ووایه دلته خو به ډېر کسان د جمهوریت هم وي چې دغلته دنده ترسره کوي د هغوی نه به دې اورېدلي څومره امکانات برابر شوي دي د جمهوریت له وخت نه یعنې چې اوس امکانات یې ښه اوسي هغه وخت امکانات ښه وو که دغه اوس ښه دي یاره که زه ته یم چې مثال زه خپله چې کوم ګورم ولې زه خپله ورکشاپ کې ما د باندې خپل ورکشاپ هم لرم دلته الحمدلله ډېر په دې لږ وخت کې ډېر هغه موږ لرو انشاءالله تعالی چې موږ کوم سیستمونه فعال کړي لګیا کار کوو د مولوي صاحب د خدمات نه راځي یاره مولوي صاحب خو داسې خدمت کوي داسې ګرځي لکه بیخي عام کارګر غوندې ته موږ سره ګرځي سړي شاته سبوی نه ماښام پر چوکۍ موږ نه ده کتلی ګرځي راګرځي مولوي صاحب ډېر هڅې هلې ځلې کوي بالکل بس مولوي صاحب الله تعالی عمر ورکړي الله تعالی عزت ورکړي تاسو هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ مهرباني السلام علیکم خیر اوسئ مولوي صاحب نور به کوم خواته ورځو دلته نور به دې خواته ورشو لکه مخکې تاسو یو خبره وکړه دلته موږ چې کوم مستریان نیولي دي 306 نفره مستریان موږ نیولي دي په دې کې تقریبا د 2.5 نه زیات هغه مستریان دي چې مخکې په دې ورکشاپ کې کار کړی دی یعنې 80% هغه مستریان دي چې په دې ورکشاپ کې مخکې کار کوو د جمهوریت په وخت کې کار کوو د تیر حکومت په وخت کې کار کړی دی موږ هغه نیولي ځکه هم نیولي دي چې هغه په کار کې تجربه هم لري او د دې ځای سره هم بلد دي د کار سره هم بلد دي موږ اولیت هغو ته ورکړی دی چې مخکې دلته کار کړی دی مولوي صاحب یو بله پوښتنه زما ذهن کې ورته دغه موټر فکر کوم چې د امریکایانو له خوا نه دغه حکومت ته په جمهوریت کې ورکړل شوي وو او موټر مستریان هم نه لري ډېر په سخته جوړېږي که ستونزه پیدا کړي هغه ستونزې په اسانۍ نه پیدا کېږي دغه موټر سره بیا تاسو کوئ ایوریسټ فکر کوم
دا د اپریس موټر چې اوس کوم دی دا د وزارت په پارکونو کې ولاړ وو، بیا هلته فیصله وشوه د وزارت د پارکونو نه ټول د موټر راوستی شو، دلته ودرېدو د ترمیم دپاره 3 شپېته پورې مې ورته اچولی دی. الحمدلله دا خبره چې د دې د موټرو د ترمیم دپاره مستریان د موږ سره شته، خو صرف پرزه د موږ سره فعل حال نشته چې هر کله پرزه موږ ته اکمال شي دا ټول موټر موږ د الله په کومک سره موږ جوړولی شو. ډېره مننه. خبر به شو هغه اساسي ورکشاپونو ته. مولوي صاحب دا نو ثقیله ورکشاپ دغه غټې موټرې یا ټانکونه چې راځي دغلته جوړېږي. نو دغه د ثقیله ورکشاپ مربوط ساحه ده چې په دې کې د لکه هماوي ټانګونه دي یا غټ موټر دي انټرنیشنل دي چې دې پر ورکشاپ پورې مربوط دي، هغه موږ دې ته سپارو، دی جوړوي او دا موږ تکړه مستریان لرو. د هغې جملې نه چې یو مستري سالم په نوم باندې دغه لګیا دی اوس په دې هماوي کې، مخکې په دې ځای کې کار کړی دی، مخکې دا ځای د انولیمون شرکت یا د AMS په نوم باندې یادېدو، په هغه وخت کې دی کار کړی دی او ښه تقریبا نړیوال او په کارپوی مستري دی. نو بیا د خفیفه ورکشاپ مستریانو کې دغه سر مستري دی، دی ته سپارو، دی په دې باندې کار کیږي. خو الحمدلله چې موږ په دې کې مستري او سر مستري ټول هغه په کار باندې لګیا دي، کار ته ډېر ژمن خلک دي. د دې په باره کې څومره معلومات چې وي هغه که تاسو غواړئ نو دغه مستري سالم دی به هغه ټول معلومات درکړي. زه به درته خبرې وکړم. السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه حال داری صاحب؟ خوب است؟ خواستی بخیر هستی؟ سلامت باشی، زنده باشی. چطور است کارهایتان؟ کارم انشالله خوب است، کارم دارم پیش میره، نام خدا برس ملوی صاحب آقا پیش میره، ملوی صاحب ما محترم رئیس اکونومیست ما سکیلی ما کارم پیش میره، کارم انجران داره دیگه، کارم شما روزی 6 متر 5 متر امکان کروس میکنیم، 4 میکنیم 40 متر 50 متر پیش میره. مولوی صاحب شما زیاد راضی هستید، بسیار لایق است. ما راضی هستیم، ما رئیس ما محترم راضی هستیم، رئیس محترم بالای سر ما رئیس محترم سکیلی ما از پیش راضی هستیم، سر ما است مشکل داشت. مگه در حکومت قبلی هم اینجا کار میکردن شما؟ ما خود با کمیون کار میکردیم، مثلا این کار پیش میکنیم. تغییرات چی آمده؟ امکانات او وقت زیاد بود، حالی زیاد است و روی مولوی صاحب امرایتان چطور است؟ ولی مولوی صاحب که ما خوب است، همکار ما هست که ما هر پیش میگه ما خدمت ما پیش میره کنیم. نه برای امکانات نگفتی، سابق امکانات خوب بود، حال خوب است. حالا خوب است. حالا پیش از خوب حالا زیاد خوب است. زیاد خوب شده. زیاد خوب شده. که وقتی که ورکشاپ غیر فعال بود شما چی کار میکردید؟ مصرف چی کارا بودین؟ ما مصرف علمی کار پیش مستری بودیم. در بیرون دکان داشتیم. در بیرون دکان داشتیم، در شاگرد بودیم. خب چقدر احساس خوشحالی کردی که ورکشاپ دوباره فعال شد و شما را تلبیساً پس آمدین اینجا؟ ما سال خیلی 6 ماه بعد 10 سال بعد 3 سال بعد ورکشاپ فعال شد، پس ما سرپای آمدیم. خوشحالی از اینکه ما را پس مانیس ما را خواست خدمت کردیم. ما خوش هستیم. سلامت باشی، کامیاب باشی، زنده باشی. مولوی صاحب دغه نورسته به کوم ځای ته دا خو هغه ورکشاپونه چې دلته موټرې ترمیمېدلې، تاسو مخکې موږ ته خبرو کې یادونه وکړه چې یو سیار ورکشاپ دی او یو عمومي کوم ورکشاپ او د دې نه وروسته به موږ ځو اساسي ورکشاپ ته، ځکه چې د خفیفه او ثقیله ورکشاپ چې کوم کارونه خلاص شي بیا د انجن کار وي، هغه انجن او ماشین بیا موږ ورو ایډ او دغه اساسي ورکشاپ ته. اوس به لاړ شو د اساسي ورکشاپ نه به د نږدې نه لیدنه وکړو. مولوی صاحب دا خو ماشاءالله ډېر منظم ورکشاپ دی، دغه هغه اساسي ورکشاپ دی تاسو چې مخکې په اړه راته ویل که نه؟ او دغه چې کوم دی دغه د موږ اساسي ورکشاپ دی چې په دې کې د انجن او د ګیربکس او د پسټم او ګیلاس د دې کارونه کېږي، د خلاصېږي. دا انجن ټول ته مکمل خلاصېږي، پرزه کېږي، بیا په هغې کې عوارض نیولی کېږي، چې څومره عوارض دي بیا دا مکمل تکمیل کېږي. دا د موږ اساسي ورکشاپ دی. نو دا تقریبا بیخي تخریب و خراب و، دا موږ جوړ کو صفام کو. ځینو ماشینونه هم نوي لیدل کېږي دغلته، او په دې کې چې کوم ماشینونه دي په دې کې هغه طرف ته وي ماشینونه موږ در وښیي، دا ټول موږ نوي ورته راوړي دي او نصب کړي دي او په کار مخته کړي دي، ټول چالو دي ان شاء الله کار ته آماده دي. او تاسو وینئ چې دلته اوس انجنونه خلاص شوي دي، په دې باندې کار کېږي. نو الحمدلله په ډېر لږ موده کې به نور چې کوم کمپیوټر د ماشینرۍ موږ لرو هغه به متکمیل شي. او نور د دې اساسي ورکشاپ په باره کې دغه مستریان دي، دا مستری دی، دا نور مستریان دي، نور تفصیل به د دې د انجن په باره کې به د مستری صاحب تاسو سره خبره اترې ولرم. السلام علیکم. سلام علیکم. چه حال داری برادر؟ شما خوب بفرمایید. سلامت باشین، زنده باشی. چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این سلندر است. سلندر ماشینای رنجر است. از رنجر است. بله. و اینجا جور میشه؟ بله ها ترمیم میکنیم میشه. امکاناتش پوره است. بله ها همه چیزش. خب شکر از مقصد امکاناتتان پوره باشه. ما در جا میرم این سوال میکنیم امکانات چطور است؟ میشه یگان بله ها، چون که ما ترمیم کار هستیم، همش از اینجا که ما وسایط نقلی که اینجا هست همش ترمیم میکنیم، ما ترمیم کار هستیم.
به وجه آسان به ترمیم میکنیم، به موتر بالا میکنیم، جناب چیز تقدیم میکنیم برشان. کامیاب باشین، سلامت باشین. سلامت. مولوي صاحب تاسو دغه ماشین یادونه وکړه چې نوی دی که نه، ور به شو هغه ماشین سره چې کوم ملګري ولاړ دي او په کوم کارونو بوخت دي هغوی سره به هم خبرې ولرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام رخیب خیر. ډېره مننه ژوندی اوسې یو قدم را مخکې شه چې تصویر مو لږ ښه راشي. دغه ماشین په اړه راته ووایه دا د څه شي ماشین دی او څنګه دی؟ دته د ډیزل پمپ ماشین وای د ټایس ماشین ښه. چې دغه د انجن ډیزل پمپونه ټیسېږي او بس ډیزل پمپ ماشین دی د ډیزل پمپونه چکیږي د چې چک شغه نه ورسته په ماشین کې بسته کیږي بیا موټر کې تړي وته. دا راته وایي دغه ماشین د کوم هیواد پورې مربوط دی او قیمت به څومره ستاسو په نظر؟ دا خو پاکستان هیواد پورې مربوط ده. قیمت تقریبا 3.5 لکونه پورته ده. 3.5 لکونه پورته. بیا څومره وخت کار کوي؟ ان شاء الله ډیر وخت کار کوي. ډیر وخت کوي. دا پخوا به نو فکر کوم مولوي صاحب نه دا ماډل نه راغلی. خواني ماډلونه شته هغه سي کار نه کوي. نو سبا چې دا ټول هغه ډیجیټل سیستم د مکمل بالکل ښکاري او ښکاري تاسو دغه سیستم ته تاسو لپاره د کار ټول امکانات برابر شوي. ښه امکانات برابر شوي. بس مولوي صاحب موږ ته ډیر خدمت کوي او موږ هم سره همکاري کوو. توکل په الله. چې موږ ګورو د کارمندانو سره ډیر عادي چلان کوي او سره ګرځي ځای په ځای او اول اخلي پار ټایم کې. دلته هم کله راځي؟ بالکل همیشه راځي. سهار هم راغلی او چکر سره موږ سره راغی. اوس هم راغی. مولوي صاحب په ډېر سره موږ خدمت کې موږ همیشه په خدمت کې. ډېره مننه. کامیاب کور ودان. مولوي صاحب فکر کوم یو ځای موږ نه پاتې شو هغه سیار ورکشاپ چې دی. او سیار ورکشاپ د ټول نه مخکې دغه هم د ماشین دی ټیسټ ماشین دی. دې ته به ورشو د دې هغه به وګورو. دا هغه نوي ماشینونه دي چې تاسو راوړي. نوي ماشینونه دي. دغه کیفیت یې ډېر پورته دی. ډېر ښه ماشینونه دي. د موږ نوي راوړي دي نصب کړي دي. دې ټول کمپیوټري سیستم دی. منظم سیستم یې دی. دې ته دغه پرځه چې دا اوس دې ته ماشین ته ورکولی کېږي. ماشین یې عوارض خپله تثبیتوي. بیا مستریان چې په کومه پرځه کې نقصان وي هغه پرځه تر لرې کوي بله ورته اچولی کېږي. دې سره سره بیا دلته نور ماشینونه دي. د انجن راخلو په هغې کې نصب کوو بیا هغه پرځه کېږي. نو تقریبا د اساسي ورکشاپ اکثر ماشینري موږ پوره کړې ده. یو ماشین اوس دغه موټر کې بیرون ولاړ دی هغه هم راورسېدو. نو تقریبا ډېر کم کمبود لرو. نور ماشینري پوره ده. مولوي صاحب ټوکه دی پکې تاسو ډېر ځایونه کار وکړه موږ چې ګورو که نه خو دغلته چې راغلی ماشاءالله دا د موټر په جوړولو کې په تخنیک کې هم دا د بلد شولی هم ویله چې پرزه لرې کېږي هغلته پرزه کېږي پرزه یې چې خراب وي نور ورته اچول کېږي. دا نو تخنیک مو هم زده کړ. که په دې باره کې دومره ووایم چې یو کار هم سخت نه دی. په ټولو کې د سخت کار چې دی دا د دین تعلیم دی. د قرآن حفظ دی چې یو څوک د قرآن حفظ کولی شي د دین تعلیم کولی شي. نور دنیوي څومره تعلیم دی څومره تخنیک دی هغه ډېر د دغه ټولو نه اسانه دي. او بل د موږ د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی چې وایي چې من طلبه وجهده فقد وجده. چې د هر چیز چې طلب کوي غواړي خو کوشش هم څه کوي خامخا پیدا کوي. نور د موږ کې دومره کمال نشته. دا د الله کومک دی د الله امداد دی. موږ په اخلاص سره کار کوو خدای په خپله کومک را سره کوي. نو ورو ورو به انشاءالله موږ مستریان هم شو. بس الله تعالی مهربانه دی. مهرباني وکړئ چې لاړ شو له خیره سیار ورکشاپ ته. مولوي صاحب تاسو یادونه کړې وه چې سیار ورکشاپ لرو. دا نو هغه سیار ورکشاپ دی. دې په اړه راته ووایئ چې کومو ساحو ته دغه سیار ورکشاپ کولی شي رسیدګي وکړي. لله الحمد چې کله نه موږ د ورکشاپ عمومي مدیریت فعال شوی دی نو موږ ډېره هڅه په دې کې وکړه او د مشرانو هم ډېر تاکید په دې باندې و چې تاسو سیار ورکشاپ فعال کړئ. نو د موږ سیار ورکشاپ تقریبا 40-50 نفره تشکیل لري مستریان لري. او په سیار ورکشاپ کې بیا موږ هر قسم مستري لرو. په دې کې د خفیفه کارم کولی شي د سکیله کارم کولی شي د انجن کارم کولی شي هر قسم مستریان کې دې کې لرو. دا د دې لپاره موږ فعال کو چې په دې کې په ولایاتو کې په مرکز کې په حوزو کې په قومنداني کې په وزارت کې چې په هر ځای کې چیرته موټر خراب شي نو موږ نه وغواړي موږ د سیار ټیم ورلېږو. هغه جزوي عوارض چې وي عمل ته ورته جوړوو. که ډېر عوارض وي بیا یې دلته راوړو. نو الحمدلله دغه سیار ورکشاپ د موږ فی الحال فعال دی.
خو یو څه موټر دی د سیار ورکشاپ چې کوم موټر دی زاړه موټر یو دلته ولاړ دی په هغه باندې موږ لګیا یو چې هغه موږ ترمیم کو جوړ یو کو کار ته آماده کو نو بیا موږ کولای شو چې موږ هر ځای ته رسیدګي وکړای شو په حال موږ د دې سیار ورکشاپ لپاره هغه موټر چې ساحې ته ولېږو تر اوسه پورې فعال شوی نه دی ترمیم شوی نه دی چې هر کله د موټر ترمیم شو دی هغه نه وروسته موږ کولای شو چې ولایاتو ته خپل ټیمونه ولېږو او په مرکز کې هر ځای ته ټیم ولېږو نور وسایل چې دلته دي یا ابزار د کار دي یا پرزجات دي یا مستریان دي دا تشکیل دی دا ټول پوره دي صرف د دې موټر او یو څه نه څه پرزجات چې دغه ته ضرورت دی هغه کمبود ته چې هغه پوره شي ان شاء الله سیار ټیم د موږ هم په فعالیدو دی مشکل نه لري دې نه وروسته بیا کولای شو چې هر ځای ته موږ رسیدګي وکولای شو بس دا ډېر نیک کار دی چې موږ کولی شو چې د وزارت داخلي اړوند موټرونه که په لاره کې په لویو لارو کې اوسي یا حوزو کې ولایتونو کې اوسي نو کولی شي چې تاسو سره اړیکه ونیسئ او تاسو ورته خپل سیار ټیم ورولېږئ مولوي صاحب لړ وشو هغه وروستۍ برخې ته هغه موټرې چې ترمیم شوي دي جوړې شوي دي ګټه اخیستنې ته آماده دي او یوازې دې ته منتظره دي چې هغه صاحبین یا مسؤلین راشي او خپل موټرې ویسي هغه ځای ته به ورشي زه د دې نه مخکې چې هغې ځای ته زه یو خبر باید وکړم چې موږ ته که امکانات د پرزې او د وسایلو برابر شي نو موږ چمتو یو چې ملت ته وزارت داخله ته افغانستان ته ښه فوقالعاده خدمات وړاندې کړو او داسې خدمات وړاندې کړو چې مخکې چا کړي هم نه وي انشاءالله د موږ مستریان هم چمتو دي د موږ مدیران هم چمتو دي موږ هم چمتو یو د شپې موږ هم کار ته آماده یو او د ورځې هم کار ته آماده یو انشاءالله موږ مشکل نه لرو صرف مشکل د پرزې لرو چې پرزې موږ ته اکمال شي نور موږ هر کار په مخ بولی شو انشاءالله د الله په کومک سره ډېره مننه مهرباني چې لاړ شو هغه ځای ته قدرمنو لیدونکو هغه ځای ته راورسېدو چې وروستی پارکینګ دی هغه موټرې چې ترمیم کیږي او ګټه اخیستنې ته آماده کیږي دغلته درول کیږي او بیا یې کسان ورپسې راځي هغه موټرې وړي او خپله ګټه ترې اخلي مدیر صاحب دغه موټرو په اړه راته وایي څومره وخت کې ترمیم شولې او د کوم ځای پورې مربوط دي بسم الله الرحمن الرحیم دلته چې موټر راځي هغه موټر چې هغه خراب وي کار ته ضرورت لري نو د موږ په دا 15 ګونې ورکشاپونو کې هغه ترمیم کیږي بیا چې کوم د ثبت رجستر ټیم ده د هغې نه مخکې چې د ثبت رجستر ټیم ته سپارلی کیږي دا د چیک موږ یو ګروپ جوړ کړی دی هغه یې چیک کوي معلومات کوي پې د هغې نه وروسته بیا دغه د ثبت رجستر والا ته سپارلی کیږي هغه یې په دې پارکینګ کې دروي بیا هر چا ته تلیفون کیږي چې پلانکای نمبر موټر د تا جوړ شوی دی خپل موټر د بوزه اوس دغه تقریبا دغه د 3-4 ورځو په جریان کې نو دغه موټر چې په دې کې رینجر هم شامل دي هماوي ټانګونه هم شامل دي انټرنیشنل هم په دې کې دی دا تقریبا 40-50 پورې موټر جوړ شوی دي او نن موږ ټولو ته تلیفونونه کوو چې هر چا ته خپل موټر وسپارو او په دې ورکشاپ کې موږ داسې موټر هم جوړ کړي دي چې د هغې د جملې نه هماوي ټانګونه وو چې هغه بیخي د کاره غورځېدلي وو او یو طرف ته درول شوي وو چې دا د استفادې وړ نه دي نو الحمدلله د مشرانو په هڅو سره د هغو په زیار سره او دا په دې باندې موږ وتوانېدو چې دغه موټر هماوي موټر چې د کاره غورځول شوي وو هغه هم جوړ شوي دي او ګټه اخیستنه ته سپارل شوي دي اوس یې تاسو ته موږ ښیو چې هغه ولاړ دي جوړ تیار دي او د دې جملې نه یو هغه اطفایه موټر وو چې د اطفایې ریاست پورې مربوط وو هغه هم تقریبا 3 کال او 3 میاشتې دلته ولاړ وو هغه بیخي تخریب وو هغه موږ راوستو ورکشاپ سکیله ته مو وسپارو هغې په دغې کې کار وکړو نو الحمدلله یو څو ورځې مخکې هغه مکمل ترمیم او د اطفایې ریاست ته وسپارل شو چې د اطفایې ریاست چې کوم نماینده راغلی وو هغه موږ تکلیف هم راکړو او ډېر خوښ وو الحمدلله کارونه ښه په مخ روان دي تل کامیاب اوسئ مدیر صاحب ډېره مننه دغه موټرې چې ولاړې دي زیاتره یې داسې ښکاري چې بیخي د کاره غورځېدلي دا د څه لپاره ولاړ دي آیا دا د ترمیم وړ دي داسې انجینران لرو چې دا موټرې هم ترمیم کړي
د دې طرف ته چې کوم موټر ولاړ دي نو دا اکثر هغه موټر دي چې بیخي تخریب شوي دي خو موږ په دې هڅه د موږ دا کوشش د موږ دا دی چې په دې موټرو کې هم که ټول نه وي نیم موږ جوړ کړو او اول کوشش د موږ دا دی چې ټول جوړ کړو نو الحمدلله چې هر کله د موږ د ورکشاپ پرزجات پوره شي موږ اسباب پوره شي نو دغه تخریب شوي موټر هم انشاءالله د الله په کومک سره دا ټول جوړوو دکې به ډېری موټرې هغه سنتي چې مثلا نه جوړېږي خو ځینې پرزې د کار وړ وي هغې نه تاسو کار اخلئ د نورو موټر لپاره هغه موټر چې بیخي د کار وړ نه وي بیخي تخریب شوي وي بیخي د جوړېدو امکان یې نه وي نو د هغو موټرو په باره کې بیا موږ د مشرانو نه هدایت اخلو چې د دې موټرو په باره کې موږ څه وکړو که هغوی موږ ته هدایت وکړو چې دا پرزه کوي پرزې په نورو موټرو کې استعمال کوي نو د هغې نه وروسته بیا د دا موږ پرزه کوو پرزې په نورو موټرو کې استعمالوو ډېره مننه تل کامیاب اوسئ تاسو د مالا کامیاب لري تاسو نه مننه مولوي صاحب دا پرسونل دی او دغه د موږ د پرسونل یو څه برخه ده نور مستریان چې دی هغه په کار لګیا دي د یو څه برخه ده نو الحمدلله د موږ د مستریانو چې کوم تشکیل دی هغه مکمل شوی دی پوره شوی دی په دې کې د هر ژبې سره تعلق لرونکي د هر ولایت سره تعلق لرونکي مستریان دي دلته دا توپیر نشته دلته موږ د یو شعار دی لیکلی دی چې دلته موږ د کار خلک په کار دي هغه که د پنجشیر دي که د بدخشان دي که د پکتیا دي که د خوست دي که د هر ولایت دي د هر قوم سره تعلق لري د هر ژبې سره تعلق لري دلته راغلي دي موږ سره کار کوي د موږ ورونه دي دلته دا توپیر نشته دلته باید موږ ملت ته قوم ته حکومت ته موږ خدمات وړاندې کوو نو خدمات وړاندې کوو موږ هغه کسان دلته رانیسو چې هغه په کار پوه وي چې هر څوک وي نو موږ نیولي دي موږ ته ښه خدمات کوي د دې نه هم موږ خوښ یو او دا کار د موږ نه وای دی په آینده کې به انشاءالله دې ته موږ متوجه یو چې دا کار به نور هم په مخ ولاړ شي چې د الله کومک وي انشاءالله موږ ژمن یو هر قسم خدمت ته ژمن یو ډېره مننه مولوي صاحب تاسو هم تل کامیاب اوسئ تاسو هم ډېره مننه چې تکلیف مو وکړو د موږ کارونه هم راسره شریک کړو وم لیدو د ساحه مو ولیده ډېره مننه ډېره مننه قدرمنو لیدونکو د هېواد د ابادۍ او د پرمختګ خبرونه دې لا هم زیات شي او د مولوي صاحب غوندې هستیانې دې هم په دې هېواد کې لا هم زیاتې شي تاسو نه نړۍ مننه کوم چې د خپرونې تر پای شیبو مو له موږ سره ملتیا وکړه تر بیا مو په لویو بخښونکي خدای سپارم الله تعالی مو مل شي